دغه رنګې په دې مرغو کې یو مرغۍ ده ققنس نامه یې ده ققنس ورته وایي په عربۍ کې د دې په دې مخلوق کې بې شمېره سوري او دې ته الله تعالی یو ښایسته اواز ورکړی دی دا ډېر ښایسته ښایسته اوازونه کوي خو چې کله د دې مرغۍ د مرګ وخت راشي او دا مړه کېږي نو کوم ځای کې چې اوچه پترې پرتې یا اوچ خشاک وي دا هغه ځای ته ځان رسي دا مرغۍ او په اوچ خشاک باندې اوچ پترې باندې دا پریوزي او په دغه ټیم کې دا ډېر ښایسته اوازونه کوي خو چې کله دا اواز کوي نو د اواز سره د دې د خولې نه د اور لمبه هم راخېږي کله چې د خولې نه د اور لمبه شعله راوځي نو په کوم خشاک باندې چې دا پرتې هغه اور والي او دا مرغۍ پکې وسوځي دا پکې ایره شي اوس د الله تعالی شان ته ګوره چې الله تعالی څه کوي بیا دغه ایره باندې چې کله باران وشي کومه مرغۍ چې ایره شي په دې چې کله بیا باران وشي نو الله تعالی په دې ایره کې قدرتي هګۍ پیدا کړي انډې پکې پیدا کړي قدرتي بیا څه وخت پس په دغه انډو کې الله تعالی بچي پیدا کړي د دې نه ډېر شي بچي پیدا شي نو ګوره د ایرې نه په ایره کې انډې پیدا کول بیا په هغې کې بچي پیدا کول دا د چا کار دی دا د الله جل جلاله کار دی دا صرف د یو الله کار عرض مې دا وزما د خبرې مطلب مې دا دی چې په دې کائناتو کې په دې مخلوقاتو کې د الله تعالی د قدرت نښې کتل او د هغې نه عبرت حاصلول په دې کې سوچ او فکر کول نو په دې سره ایمان کې قوت پیدا کېږي ایمان کې طاقت پیدا کېږي الله هغې به د ایمان په خوند باندې پوه شي رب ذوالجلال زموږ تاسو ته په دې چند خبرو د عمل کولو توفیق راکړي